د څارګرې ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل هغه څه افغانانو ته ښکاره کړل چې ټول ترې ناخبره وو. هغه چې څه یې ویلي په همدې ویډیو کې مو درته چمتو کړي. ویډیو تر پای راسره وګورئ. نبیل: د افغان سولې په نوم د پاکستان او امریکا ګرمه معامله روانه ده. د افغانستان د څارګرې ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې پروسې په نوم څه نشته، یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ معامله روانه ده. نبیل په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي د نورو په خوله سولې پروسې ته خوښي ښودل د افغانانو په څیر نه دي. د هغه په خبره زه د سولې پروسې کې د امریکا په نیت شک لرم، ځکه د سولې پروسه کمپایني بڼه لري او پاکستان خپلې ګټې. نبیل وویل د پاکستان هدف دا دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان موجود نظام او سیاسي قانون سوله لاندې راولي. هغه څرګنده کړه چې پاکستان بین الافغاني مذاکراتو کې هممهاله زیات شمیر طالب جنګیالیو ته د جنگ د دوام تبلیغ او ذهنیت ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د قطر دفتر تصامیم نه عملي کیږي ځکه د طالبانو ترمنځ پراخ اختلاف شتون لري. نبیل وویل حقانی شبکه له بهرنیو ترهګرو سره پراخې اړیکې لري. صدر ابراهیم او ځین نور طالب مشران له داعش سره یو ځای کیدونکي دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وویل طالبان د ایران په څیر نظام غواړي چې هر څه د دوی په لاس کې او کنټرول کې وي. نبیل زیاته کړه وروستۍ خپره شوې ویډیو د طالبانو لخوا د ده او نظام خلاف دسیسه ده. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.